یو څو کتابونه غواړم تاسو ته ووایم چې دا ولولئ، که پښتو کې عربي کې دا ځان ته پیدا کړي ولولئ. یو د پیغمبرانو قصې دي، سره د سره الرید المقتول چې د سیل نکټر په انګلیسي کې ورته وایي، هغه راواخلئ، ډېر ښه کتاب دی. دویم که څوک مثلا غواړي ډېر ډیپ لاړ نه شي، نو چې زه انشاءالله یو ښه تحفه چې څوک چاته ورکولی شي هغه د آیډیل مسلم دی چې یو مسلمان باید څنګه اوسي. بیا دویم کتاب دی د آیډیل مسلمه چې یو مسلمه یو خور باید څنګه اوسي په اسلام کې، او د اخلاق او د آداب ټول باندې خبرې کوي. که همداسې مخکې راشي ډاکټر عایشه چې ډېر افتخار نه چې ما ته درس ویلی دی، د دې کتاب دی سایکالوجي اسلامي پرسپیکټیو. سایکالوجي په غربي نړۍ کې روح او نفس لرې شوی دی، فقط فزیکل انسان مطالعه کوي چې کوم د نروز نیورولوژیکل کنیکشن دی فزیکل. او اسلام بیا دا نه مني، اسلام وایي چې موږ سره نفس هم دی او روح هم دی. نو بیا دې په باندې بحث کړی دی چې دا کوم ویسټرن سایکولوژیکل فلسفي ده یا کوم میتودولوژي هغوی استفاده کوي دا ولې صحیح نه ده، او اسلامیک سایکولوژي په دې کې معرفي کړی دی. ښه کتاب دی، خلک دې ولولي. بدون د شک که څوک سره وخت لري د امام الغزالي دا کتابونه دې هم ولولي، که څوک ته وخت لري، ځکه دا واقعا یو ښه سلسله ده چې شروع کړې ده، باید څوک یې ولولي. بلکې مخکې راځو که توحید برخې وځئ، دا یو ښه کتاب دی چې ما الحمدلله لوستی دی، زه به تاسو ښکاره کړم. دا کتاب چې دی ابو امینه ډاکټر بلال فلیپس لیکلی دی، او دا چې کله زه پوهنتون کې وخت کې مې لوستی و، ډېر ښه کتاب دی. د الله سبحانه وتعالی یې معرفي کړی دی چې توحید په عموماً په درې قسمه دی: توحید ربوبیه، الوهیه او اسماء الصفات. او بیا هغې تشریح کړي دي چې موږ څه رقم الله ته اوس قرآن کې وایي چې الله سبحانه اوري. نو په حیث د مسلمان ته به څنګه دا تصور کوي چې اوري؟ آیا ته به کوم غټ غوږ ته ګوري چې اوري؟ او څنګه به موږ الله پېژنو؟ هغه توحید دی. او متاسفانه زموږ په جامعه کې توحید باندې او په عقیده باندې کم بحث کیږي، او زما په بحثونه به ډېر شي چې موږ د الله وپېژنو څنګه چې هغه غواړي موږ وپېژني. نو دا څو کتابونه مغلق تاسو سره شریکول. اسلامیک فاینانس کې کتابونه شته دی، که څوک هم غواړي زه مشوره کوم کتابونه ماته وایي چې زه بش کې زه کار کوم، دغه بش کې زه انټرست لرم، دلچسپي لرم، او کوم کتابونه ولولم زه به حتما د مشوره درکړم.